ګرانو مینوالو شاجي ګل سباوني یم سلامونه مو قبول کړئ او پروګرام کو د ظلمونه راځئ چې وخاندو نو راځئ چې وخاندو. ستاسو نوم دی؟ عبدالولي. عبدالولي. شیخ اسدی نوم دی؟ غلامالدین. غلامالدین. او یې په کوم دینه؟ موچر. زمونږ نوم ستاسو نوم دی ځوانه؟ زما نوم نجیب الله دی. نجیب الله. ستاسو نوم دی زلمیه؟ معروف شاه. او ستاسو نوم دی؟ محمد ایاز. ها؟ محمد ایاز. تیز وایا. محمد ایاز. محمد ایازو. بوډا ستاسو نوم دی؟ محمد فیاض. محمد فیاض. شیخ ستاسو نوم دی؟ عاشق اسلام جی. عاشق اسلام جی. ها دا عاشقی د کله نه شروع کړی؟ دا خو بس د شورو نه شکه. د شروع نه شکه. زلمی ستاسو نوم دی؟ علي شاه جی. علي شاه. عمر له په مخه ځه چې لال نشي په شاه. ته یې علي شاه. ډېر ښه ډېر ښه. مینوالو د لطیفو سلسله شروع کوو د غلامالدین اور په موچر نه. یو خواښ او سخرو لیټۍ ځان نه پخ کړی وه نه مړه غوړیالو زوم ته انډیري کې پټ شوی و ګوتې په منځ کې سره زموږ په منځ څوک روان خدای بیسي کې زومې پسې راپاسو په ټول لیټۍ کې لاس زموږ په منځ څوک شیطاني کې خدای بې ګډه وډه کې یو پلار زوی ته وی چې ورشه مال اوبه راواله زوی ورغلی دی چې سر ورکته کړی هغه پکې ښکارېدو وی راغلی دی وی چې بابا په منګي کې پیریان دي ما یارې وی هغه چې ورغلی دی یو سر ورکته کړی هغه پکې پخپله کارېدو وی ورته چې تاسو په سپینه ګیره نه شرمېږئ چې دا واړه یاره وایي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. باران ورېدلو په پیر پټي کې کچر او منډې والي په کولالي باندې باران په پیر پټي راغی او کولالي د خر ویوړو یو انګریز او یو پښتون و کنه جو سایکل یو بل له مخې ورغلی و جو هغه جنګېدلی و جو هغه انګریز راولیدلی او پښتون ولاړ جو هغه انګریز ورته وی چې ویلکم ویلکم پښتون ورته وی چې ویډ ویډ دی نه منه مال به نه وی سایکل اخلي. یو سړی و که نه او داسې کله جومات ته روان و بل هغه په سایکل روان ماسته اخیستو په سایکل یې واله و سړي په سر باندې ماسته توی شوي زما اودس مات کوم دا اودس یې نه ما چې زما ماسته توی شو اوس زه نور ماسته به راوړم یاره بله ورځ داسې کار شوی و که نه یو کس مې خواله راغی پوه شوې ما ته وی ما ورته څه وی بچیه وی یاره زموږ سپي تېر څکلي دي او منډې وی اوري ما ورته څه وی خبرې ما ورته وی چې دقه ځای ورته ودرېږه چې کله پکې تېل ختم شو پخپله به ودرېږي. دوه پوډریان چا په جومات کې ولیده هغوی غلا لیدلي وو د لیدونکو مقصد دا و چې مونځ کوي نو هغه یو بل ته وی هلکه وګورئ پوډریان جومات ته تللي دي هغه بل ورته وی چې هغه پوډریان دي ځکه تللي چې مونږ پوهېږو مونږ دې لاړ شو که نه یو دا جومات ته تلل غوشانې کړو یو سړی یو جومات غوایه تل غوشانې کړو چې ورته پلانکي ستا جومات ته غواړه غوشانې کړو غوایه دې ځکه دروازه چې سړی زه ونه درځم یو سړی و وی بیزې په دې سړک داسې پرانیستی وي وی بل دې تپوس وکړې دې بیزو څه کې هغه ورته وی چې سکول ته یې شړمې وی نه مړه نن خو د اتوار ورځ ده. یو شپه وه نو یو بوډا او د شیو بابا و نو په یو ځای باندې لس ملګري وو هغه بابا به هغه خوب کې دا چل کولو نو هغوی ورته وویل چې یاره دی د اواز ولې کوي نو هغه ته یې اوبه ماښام ډېرې کړې وې جي هغه چې کله اوبه ختمې شولې نو بیا یې د خڼاري په ځای باندې اناره شروع کړی جي یه لکه ته خبرې نه مړه وختي قلعه کې جاز ختمه
او کوزه په خپل کور ته په غوجل کې دي رښتیا مړه نو کنه نه مړه ته خبرې نه مړه اوس به خبر شي یار ته خبرې نه مړه موټر په جاز ختلی او جاز یې وچغولو او دې نه خبر یې جي تاسو یار خبرې یو ملګری روان دی جي کوم ځای نه تا ته نه ښکارېږي یار نه دا څه دا دی که نه استاد یو تپوس درنه کوم وایه بچیا د لاتې سره څو ولې د لاتې سره څو ولې مخکې چې به تای شته د هغې نه اوس لږ کم ونه امونه او انګریز پکې ناست و لاندې د پښتون روانو په پښتون باندې ساسکه شوی جو انګریز ورته وایي چې I am sorry یا هغه پښتون ورته وایي چې نه هم نه دی سوری ستا را خوله سورۍ ده یو سړی په روډ کې ملاس وایي چې ګاډی به دې وچاقوي وایي چې په ما جاز له پاسه وخته ما په ما له پاسه جاز وخته زه یې وچاقولم یو کیله وه لیمبو ته یې ویله چې بلمازه ته خلکو ته هر وختي انګولي کې میچازې کې نو هغې ورته وویله چې ستا په شان خو نه یم چې په هر ځای کې خلکو ته پرتوګ وباسم ستاسو نوم ووایه مینهوالو محمد ایاز یم زه لیوال لطیفه واورئ د مڼې ونه او یوه چندخه او یو اتیو یو چندخې ورته وایي چې زه ورته خېږم او اتي وایي چې زه ورته خېږم اتي چندخې ورته وایي چې وخېږه وایي چې ته ماته اوږه ووایه چې چندخې ورته اوږه ولې ده جو هغه چندخه مړه شوې ده سترګې یې ایستلي وایي چې سترګې مې راوباسه شکر هم دلتې پخوا یو دوه لیوني وي یو وي ته کله لا مې یو اختر بله اختر خبره ورته ته اوس هم د اوبو مه یې وی په بالټي کې مې اوبه راغستې وې په دې کې باران ناښکې شو وی چې اوهو ټولې اوبه یې راله لمدې کړې وایي غوړي چې په غوړو کې توی وایي غوړي چې په غوړو کې توی شي وایي توی نه شو وایي غوړي چې په غوړو کې توی شي توی نه شي د معروف شاه سره یو خبره کول غواړم یار معروف شاه ځمکه په څو ډانګونو باندې ده جي یار ته وایه عبدالولي ځمکه په څو ډانګونو باندې ده جي دا به څنګه په ډانګونو وو جي نه جي یار غلط شي که نه یار دا ملګري موږ سره ټول ناست دي به څه کوي په ډانګونو به یې وایي که نه یار پخوا ساوریو که نه ګای ته خود ګای نه خوړه وچه ګای نه خوړه سلاد نو سلاد ها چشمې ورته لګولې چشمې ته چې هر څه ورته شنه ښکارېده پکې هر څه بیا خوړه هر ملک یو سړی و جي تورې چشمې لګولې نو بیا باران ورېدلو تاسو ته پته ده جي نو هغه څه ویل وی چې کله کوکاکولا ورېږي یو سړی و که نه وایي د جاز نه راولېدلی چې پروانه کې دې ټیستلی او چې کته په ټماټرو لګېدلی یا سړي ورته وایي چې ټول ټماټر یې درله وچغول هغه ورته وایي چې ما ولې تا ته دا بارې نه هرن کړی و نه څه یو سایکل په لار روانو جو د قمقل واړه جو وایي چې دوه خو واله ځناور روان دی وایي چې کور ته تښتېدلي وایي چې دوه خو واله ځناور روان دی سړی ډېرې لتې ووهلې خو ځان یې خلاص نه کړو شاباش ایاز خان زنده